سلامونه ګران دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ خپل غږ د نعت یا شعر یا ویډیو لپاره په خپل موبایل کې ایډیټ کړئ، نو دوستانو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. نو په نن ویډیو کې به دوستانو تاسو زه لکسس اډیو ایډیټر اپلیکیشن په ډېر ساده ډول معرفي کړم. دا ویډیو خاص د بنیادي زده کوونکو لپاره ده. لکسس اډیو ایډیټر څه شی دی او څنګه کار کوي؟ دوستانو لکه څنګه چې موږ په کیپ کارت کې خپل ویډیو ایډیټ کوو او همدغه رقم دوستانو موږ تاسو په لکسس اډیو ایډیټر کې خپل غږ چې دی هغه ته صفاوالی ورکوو او د دې ترڅنګ دوستانو که کومه برخه دوستانو موږ ته په غږ کې خراب وي هغه موږ ته ترې کټولی سو او کوم شور چې موږ ته د غږ دی هغه دوستانو په دې اپلیکیشن کې ختمولی سو. نو راځئ دوستانو د ویډیو په طرف چې مکمله طریقه په دا ویډیو کې تاسو وښیم. ټول لومړی به راسو د پلی سټور څخه به لکسس اډیو ایډیټر ډاونلوډ کړو. د هغه څخه وروسته به راسو خلاص به کړو. ځکه موږ چې وغواړو چې خپله دلته ریکارډ وکړو دا سور اپشن به پرو او که نه غواړو دا بل فایل دوستانو موږ راخلو د اوپن څخه سویچ فایل مې راواخیستې او دلته به بیا دغه 3 ډاټه کوم چې دی دغه ته به ورسو افیکټ ته نوایس ریجکشن په نامه اپشن دی هغه مې دوستانو انتخاب کړئ. نوایس ریجکشن دغه کار کوي د زموږ د اواز کوم شور چې دی هغه ختموي. یا به دوستانو پسې راشو اکوایزر ته او دغه بیا دغه خوا چې ده دا بیا چې دی زموږ په اواز کې دروندوالی ګډوي او دغه خوا بیا چې ده دوستانو دغه بیا زموږ اواز ته چې دی دغه ورکوي دا کوم ساز چې دی دا ورکوي. دغه مې انتخاب اپلای مې کړل دواړه دغه حالت به تاسو هم پرېږدئ او دلته بیا راسو افیکټ ته افیکټ ته رالو دلته به اوس اخري اپشن لا پاتې دی زموږ سره نارملایز دغه بیا زموږ اواز چې دی هغه نارمل حالت ته بیایي ټوله یو رقم کوي او دلته بیا دوستان راسو کومې برخې چې دي موږ کټول غواړو هغه موږ په دا طریقه سره کټوو هغه دواړه به سره یو ځای کړو په مابینځ کې چې کوم زیاته برخه ده هغه به چک کړو. دغه اپشن هم دا کار کوي. دا کوم راواز چې دی د زیاتې برخې موږ سره په دې کټېږي دغه برخې به هم کټ کړو او هغه درې اپشنه چې ول دا زموږ د وایس ایډیټینګ مکمله ده. اوس موږ سره دغه ټوله مکمله طریقه کمپلیټ شوله. بس موږ راسو په سیو اپشن کې به خپل فایل چې دی هغه سیو کړو. کوم چیرې ملګرو ویډیو خوښ شوي وي چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ او دغه رقم نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا هم سپارم د خدای په امان.